حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی پلار می وفات شو او پاغه باندې ډیر زیات قرضونه او زما خویندې پاتې شوې نو وی چې کله را کجوري زمونږ پخې شوې نو وی ما وی چې په پلار باندې مې د کومو کسانو قرضه ده نو دا کجوري به پکې ورکړم هغه کجوري لږې وې او په پلار باندې مې قرضې زیاتې وې نو زما په پلار چې د چا قرضې وې نو هغوی وی دا کجوري لږې دي دا په هغې کې موږ نالو وی زه رسول الله مبارک پسې رالم چې د الله رسول پلار مې وفات شوی دی صرف خویندې مې پاتې دي او پلار مې ډېر زیات قرضونه پرېښي دي او په باغ کې لږې غوندې کجورې دي نو که تاسو رالی نو زه خپل قرضداري راغواړم نو هغه قرضداري چې تاسو ووینئ نو زه دا لږې کجورې به والي غږ به ونه کړي وی د دواړو جهانو سردار مبارک راته وی چې لاړ شه او د هرې کجورې ټوپکې جدا کا بعضې کجوره داسې چې نیم پخته یو قسمې د هغې نه ځان له ټوپکې جوړ کا چې کم برابر پخې دي د هغې نه ځان له ټوپکې جوړ کا هره نوع او هر قسم کجورې هغه ځان له ټوپکې کا وی زه لاړم بیل بیل ټوپکې مې د هغې کجورو نه جوړ کړل او قرضدار یې مې راوغوښتل چې راشئ تاسو له قرضونه در قرض کې در دا کجورې در کوم هغوی مې پوه کړي نه دی چې رسول الله مبارک به راځي وی په دې کې د دواړو جهانو سردار مبارک راغی وی هغوی چې رسول الله مبارک ته وکتل چې دی خو موږ پسې علیه الصلاة وسلام راوسته نو وی په ما باندې را برن شو په خولې باندې غږ ونه کړ خو داسې برن شو په ما باندې پړه کې وی چې انصافداره دا دې څه چلو ستا خو دا مقصد دی چې دوی به راته دا قرض پرېږدي او یا به ورله لږې لږې کجورې ورکړم او دوی به غږ ونه کړي د دواړو جهانو سردار مبارک چې هغې صحابو ته وکتل چې یاره دا خو خفه شو او د دوی خو دا مقصد دی جوړ موږ له په قرض کې لږ راکوي پاک پیغمبر مبارک د هغې کجورو کې چې کوم غټ ټوپکې و د هغې نه داسې تاو شو هغې ته یې د برکت دعا وکړه او بیا هغې قرضدارو ته وایي یو کس را مخکې کېږي هلکه ستا څومره پیسې پورې دي دومره څومره کجورې دې کېږي دومره لکه مثال به درله درکړم یو سړي په ما باندې 3000 روپۍ پورې دي زه به هم غنم پکې در کوم څونه غنم درکم هغه وایي چې جي په 3000 باندې من غنم دی بس من پکې راکړم نو د هغې خلکو چې کومې پیسې پورې وې هر یو ته یې وې ستا له پیسو څومره کجورې کېږي جي دومره د دواړو جهانو سردار مبارک هغې غټ ټوپکي ته کېنه 3 ځله تې تاو شو را دې خوا کېږه هغه ته یې کجورې وتللې هم دا ته را خپلې کجورې واله بل ته یې وې را دې خوا کېږه هغه ته یې کجورې وتللې وایي دا خپلې کجورې دې واله بل قرضدار ته یې را دې خوا کېږه هغه ته یې کجورې وتللې وایي دا کجورې دې واله حضرت جابر رضی الله عنه وایي هغه نور ټوپکي په خپل ځای باندې او دقه شاته پراته دي او چې کوم ته د دواړو جهانو سردار مبارک ناست دی نو زما په پلار باندې چې د کومو کسانو قرضه وه نو د هغې ټوپکي نه ټولو ته کجورې وتللې قسم په الله داسې ښکارېده چې تا به وې چې یو کجور هم کمه شوې نه ده او وی ما وی چې دا ټولې کجورې خلاصې شي خو چې زما د پلار هغه قرضې خلاصې شي کجوره کې یو کجور هم کمه نه شوه او زما د پلار قرضې ټولې خلاصې شوې دا زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارکه دا معجزه وی د دواړو جهانو سردار مبارک په یو عزا کې دا جابر رضی الله عنه وی زه ورسره ومه وی چې مې وکتل د دواړو جهانو سردار مبارک ته وګېدې او جهاد او غزا د خندق ته وی خندق هم کنې باسه وی په دې کې د خندق کې تتړه راله کلک ځای پکې راغی هغې ځای باندې زمونږ صحابه وسوکه خو لیکن هغې کې بلکل کار نه کېده وی د دواړو جهانو سردار مبارک پسې رالو چې د الله رسوله په خندق کې راته تتړه راوخته عربۍ کې ورته کودیه وایي دا پکې راته راوخته بلکل پکې سسکوره جینتري پکې خښېږي نه کار پکې نه کېږي که تاسو رالی وی د دواړو جهانو سردار مبارک وی چې درځمه وی رسول الله مبارک راغی وی چې راغی وی هغه کودالې اوچته کړه او وی 3 ورځې وشوې چې موږ خوراک نه دی کړی او د خېټې مبارکې پورې پاک پیغمبر وخت د لوږې د لاسه کاڼې تړلې وی هغې اوچته کړه او هغې له یې راوبروله وی چې هغې له یې ګزار ورکړه داسې رڼا یې وکړه چې د مدینه منوره ټوله رڼا شوه او هغه داسې وبېده لکه د شګې په شانتې وبېده دا زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر واک هغه معجزه شوه وی چې رسول الله مبارک ته مې وکتل چې وږې دی وی کور ته لاړم
وی ښځې ته مې وې چې په علیه الصلاة وسلام خو مې لوږه محسوسه کړه څه شته او که نشته وی راته وې چې یو ګډورکی شته یو رکوټې چیلوکی شته وی ما ورته ویل خو نشته وی راته وې چې یو سوع اوربشې دي نو یو سوع ورونو دا 3.5 کیلو دی نو 3.5 کیلو سوچ وکړه نو د دړۍ نه هم کم شو د دړۍ نه کم خو دا اوربشې دي وی ما وی چې زه به دا چیلوکی حلال کړم او زه ته دا اوربشې اوړه کړه وی ښځې مې هغه اوربشې هغه 3.5 کیلو اوربشې مې ښځې اوړه کړې ما هغه چیلوکی حلال کړ او د هغې هغه غوښه مې وړه وړه کړه هغه مې یو کټوی کې واچوله وی د دواړو جهانو سردار مبارک پسې لاړم وی ما ورته وی چې د الله رسوله کور کې یو رکوټې چیلوکی دی هغه م حلال کړی دی او 3.5 کیلو اوربشې هغه م اوړه کړی دی بس ځان سره یو څو کسان راولم نو چې ته میلمه ته ووایه چې یو غوری روجي دی هغو تا پسې 100 کسان نه راولي غوری باندې خو چې زیات نه زیات ډېر ماړه شي 4 کسان به پرې مړېږي دغه یو رکوټې چیلوکي کې به څومره غوښه وي 4-5 کیلو غوښه پکې نه وي وی د دواړو جهانو سردار مبارک ته چې مې لوی پاک پیغمبر واک صحابه له آواز ورکړه اراده د جابل میلمانه یو یا الله داسې چلو شو وی ما ته وی چې ښځې ته دې ووایه چې کټوی د اور نه کوزومه چې زه نه یم درغلی نو له ډوډو د اوړو نه به ډوډۍ نه پخوې وی لاړم وی ښځې ته مې چې دا خو رسول الله مبارک د مدینې منورې چې څومره خلک دې په خندق کې هغې ټول راوستل اوس به څه کوو وی د دواړو جهانو سردار مبارک راغی وی کټوی په اور باندې پرته وه خپلې لاړې مبارکې په هغې کې تو کړې او د برکت دعا یې وکړه او چې کوم وړو نو په هغې کې خپلې لاړې مبارکې تو کړې او د برکت دعا یې وکړه 3.5 کیلو اوربشې وی ښځې ته مې وایي چې ځان له بله ګاونډۍ وګوره چې هغه د سره ډوډۍ پخېږي او وی راته وایي چې دا کټوی به د اور نه راکوزوې نه په سمسې به ترې نه خوراک نه راچوې په کاسه به راچوې وی صحابو ته یې وی چې کښېنئ وی د کټوی نه انګولې او غوښه به راچوله په کاسه صحابه ورته کښېناستل تقریبا 100 کسانو د هغې نه خوراک وکړه هغه ماړه شو وی کټوی اقه شانتې جوشېده لکه چې څنګه وه اوړه هم اقه شانتې پاتې دي لکه څنګه چې د اوړو نه په لومبي وخت کې څونه چې څونه ډوډۍ ترې پخېدی نو اوړو کې کموالی راغی او نه په کټوی کې کموالی راغی او زر صحابه کرام په هغې باندې ماړه شو